سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. راشد خان چې په 2019 کال کې د هند IPL کې د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې لخوا واخیستل سو، نن یې په IPL کې خپله سلمه لوبه هم ترسره کړه. نوموړی لومړنی افغان لوبغاړی سو چې په دغه لیګ کې په 100 لوبو کې ګډون کوي. په IPL کې د راشد خان د لوبېدو په اړه دلته لنډ تازه معلومات در سره شریکوم. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. راشد خان په 2019 کال کې د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې لخوا لومړنی افغان لوبغاړی سو چې په 13 میلیونه هندۍ کالدار واخیستل سو. نوموړي په 2019 کال کې د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې لپاره 14 لوبې ترسره کړې چې 18 ویکټ یې هم ترلاسه کړې. په 2013 کال کې نوموړی یو ځل بیا د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې په بولۍ کې واخیستی. دا ځل یې په 90 میلیونه هندۍ کالدار واخیستی چې تر 2020 کال پورې هر کال راشد خان د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې لپاره لوبېدلی و. نوموړی په 2013 کال کې په 18 لوبو کې 21 ویکټې، په 2019 کال کې په 15 لوبو کې 18 ویکټې، په 2020 کال کې په 14 لوبو کې 20 ویکټې او په 2020 کال کې په 14 لوبو کې 18 ویکټې ترلاسه کړې. په 2022 کال کې راشد خان د نوې لوبډلې ګجرات ټاینټس لخوا په 1.5 میلیونه هندۍ کالدار واخیستل سو. په 2022 کال کې راشد خان د خپلې لوبډلې لپاره 14 لوبې ترسره کړې، 19 ویکټې یې ترلاسه کړې. د راشد خان هړوند ګجرات ټاینټس لوبډلې د 2022 کال IPL اتلولي هم خپله کړه. نوموړي په روان 2023 کال کې 8 لوبې ترسره کړې دي، 14 ویکټې یې ترلاسه کړي دي. راشد خان نن په IPL کې خپله سلمه لوبه هم ترسره کړه، په نن لوبه کې یې کومه ویکټه ترلاسه نه کړه. راشد خان په روان کال کې هیټریک هم وکړ چې دا د 2023 کال لومړنی هیټریک هم و. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست په یوټیوب کې پوپل سپورټس در سره سبسکرایب کړئ، په فیسبوک کې پوپل نیوز در سره فالو کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.